عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لږ عمل کوه سره د علم دا کثیر دا ډېر شی دی وکثیر العمل بلا علم قلیل لږ علم ډېر عمل دا بیا لږ دی ولې لږ کوشنک کار دی ستا ورپکې نیت اصلاح وي نیت دې د رب رضا وي یا دې په دې لږ کار کې سنت طریقې متابعت ته دې سوچ وي دا ډېر ثواب لري تر هغه ډېرو اعمالو شیخ الاسلام امام ربانی رحمه الله دا نظریه ده چې تر سلو بدعات حسنه یوه سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل یوه سنت طریقه وایي چې سړی سل بدعات حسنه کوي دا یو طرف ته دي خو یوه سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ثواب پر ډېر دی هم اجر ډېر دی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق پیدا کېږي دا څه وجه ده لږ علم لږ عمل سره د علم یو سنت طریقه په ځان کې راوله علم ورسره راوله د نیت اصلاح ورسره راوله اخلاص په ځان کې راوله دا ډېر افضل دی تر هغه چې ډېر عمل کوي درسره علم نه وي ډېر عمل کوي بل پکې اخلاص نه وي ډېر عمل کوي په خبر نه چې زه د څه دپاره کوم دغه لږ عمل تر هغه ډېر افضل دی اللهم